نن سبا څومره خلک چې دي هغې چې درود وایي هغې صلی الله علیه وسلم او آله ته کټ کوي. نبی کریم علیه السلام فرمایي ما باندې ابتر نامکمله درود مه وایي. اصحاب کرام فرمایي فکیف نصلی علیک یا رسول الله، تاسو باندې مونږ څنګه درود وایو؟ نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې داسې وایي چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. ما باندې کله درود وایي نو ما سره زما اولادم په درود کې یادوي، او که زما اولاد په درود کې یاد نه کوي، زما آل په درود کې یاد نه کوي، نبی کریم علیه السلام فرمایي دا درود ما ته قبول نه، دا برا درود دی، دا نامکمل درود دی، دا نیمګړی درود دی. او نبی اسلام فرمایي ما باندې نیمګړی درود موایي، یعنی صلی الله علیه وسلم موایي، صلی الله علیه و آله وسلم وایي، یا داسې وایي چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. تاسو ګورئ څومره خلک فیسبوک کې پوسټ شیر کوي نو هغې ولیکي چې تاسو په نبی کریم علیه السلام درود شریف ووایي او صلی الله علیه وسلم ولیکي. دا مه لیکئ، دا نبی کریم علیه السلام منع کړې ده او دا درود د بنو امیه خلکو جوړ کړی دی. هغه خلک چې هغې د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د اولاد دشمنانو، د نبی کریم علیه الصلاة والسلام اولاد شهید کړی دی، د نبی کریم علیه السلام اولاد سره ظلم او د اهل بیتو باندې چې کوم درود دی دیم کټ کړی دی. بنو امیه چې کوم نظام و هغې دا غواړي چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام اولاد هر ځای کې کمزوری ثابت کړي، د هغې فضایل پټ کړي، او د نبی کریم علیه الصلاة والسلام اولاد باندې چې کوم درود دی و آله دا بنو امیه د کتابونو نه ویستلی دی، او صلی الله علیه وسلم په کتابونو کې هم لیکلی دی، هر چاته یې په خوله باندې عام کړی دی، او دا و آله ټکی دی د بنو امیه او د هغې پیروکارو خلکو ویستلی دی، ویستل دی غواړي. لہذا کلم چې درود وایي په نبی کریم علیه السلام، نبی علیہ السلام فرمائی ما باندې پوره درود وای، ما باندې نیمګړی نامکمله او غلط درود موای. اصحاب کرام فرمائی څه مطلب ابتر درود څه ته وایي؟ نبی اسلام فرمائی ابتر درود هغه دی چې ما باندې درود ویلی شي او زما اولاد زما آل درود کې شامل نه کړی شي، هغې ته ابتر وایي. نو صحابه کرام ته فرمایي تاسو داسې درود وایي چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. لہذا تمام مسلمانان د نبی کریم علیه الصلاة والسلام امتیانو له پکار دي چې کلم درود وایي نبی کریم علیه الصلاة والسلام سره دی دغه په اولاد باندې درود وایي، دا پوره درود دی. او نبی کریم علیه الصلاة والسلام د دې درود حکم کړی دی، او چې کوم درود کې آل نه هغې نه نبی اسلام منع فرمایلی چې داسې درود ما باندې مه وایي چې هغې کې زما آل یاد نشي.